دا سکیلا موټر دی انټرنیشنل دا جوړ شوي دي. مخکې چې درځو هلته د حموي ټانکونه دي هغه جوړ شوي و، دې خواته بعضې نورو تاسو رینجرې چې وګورئ هغه هم جوړې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معینیت د لوجستیک ریاست اړوند حمایوي لیوا او مرکزی ورکشاپ په تیر کال کې د زرګونو نظامي وسایطو د ترمیم او رغونې چارې ترسره کړې دي. د یادې لیوا د معلوماتو له مخې د تامیناتو معینیت په لارښوونه په تیر کال کې ټول ټال 2218 حموي، رینجر، انټرنیشنل او یو شمېر نور خفیفه وسایط اساسي، منځني او جاري ترمیم شوي او بیرته خپلو اړوندو قطاعاتو او ادارو ته سپارل شوي دي. لیوای حمایوي د وزارت داخله د تامیناتي معینیت د لوجستیک لوی ریاست تحت اثر خپل وظایف ترسره کوي چې د قوای پولیسو دپاره د حربي، لوجستیکي او همدا قسم د موټرو د ترمیم په بخش کې د خپل کارونه ترسره کوي. او په تیر کال کې په لیوای حمایوي ورکشاپ کې په مجموع کې 602 سکیلا موټر په مختلفو کټګوریو کې جاری، وسط او اساسي او همدا قسم 15698 خفیفه موټر دا هم په دغه دریو کټګوریو کې جوړ شوي دي. او په د پلچرخي په مرکزی ورکشاپ کې 915 سکیلا موټر په مختلفو دریو کټګوریو کې چې جاری او وسط او اساسي دی، او 2000 موټر خفیفه موټر دغه په مرکزی ورکشاپ کې جوړ شوي دي چې په مجموع کې مونږ 1419 سکیلا موټرونه چې په دې کې انټرنیشنل او حموي ټانکونه او دغه چې د دې سره د پولیسو قواو سره کوم دغه دې ته ورته کوم وسایل غدي وسایطي دغه جوړ شوي دي، او 2218 عرضي خفیفه موټر چې په دې کې رینجر دي او همدا قسم کارولا د کوم موټر چې د پولیسو خدمات وړه موټر چې کوم دي دغه جوړ شوي دي، مختلف لکه هایلوکس یا لانکوزر یا نور چې کوم د مجاهدینو سره اوس په الحال وخت وزارت داخله په تشکیلاتو کې لري. همدارس د تامیناتو معین حاجي وزیر بادشاه په لارښوونه په دې وروستیو کې حمایوي لیوا او مرکزي ورکشاپ ته د سلګونو نظامي وسایطو لپاره بېلابېلې پرزې پیرل شوي دي. مسؤلین وایي ګڼ شمېر موټر بیرته فعاله شوي او یو شمېر نور د جوړېدلو په حال کې دي. نو د موټرو د جوړولو سطح الحمدلله اوس کارونه لله الحمد هاتو روان دي. بعضې موټر چې دلته په حمایوي لیوا کې یا په مرکزي ورکشاپ کې د پرزو د نشتون د وجې نه ولاړ وو، نو هغې ته د محترم معین صاحب هدایت باندې کومې پرزې چې موږ سره په ډیپوګانو کې وي هغه په زیات تعداد باندې موټرانو ته هغه پر مینو شوي، هغه ورته توزیع شولې، او همدا قسم بعضې پرزې چې په ډیپو کې موجوده نه وي هغه د بازار څخه د آزاد بازار څخه خریداري شوي. تقریبا چې 440 یا 450 شاوخوا کې د هغه موټر چې دا د یو څه وخت نه د مجاهدینو موټر ولاړ و د دې ته پرزه خریداري شوې ده، او په لنډ وخت کې به انشاءالله دغه موټر جوړ شي او د مجاهدینو د خدمت لپاره به وړاندې شي. د لیوا مسؤلین د راتلونکي کال د پلان په اړه وایي چې د کورنیو چارو وزارت د تامینات معینیت له لوري د موټرو د ماشینونو د ترمیم لپاره پرمختللي وسایل او ماشینونه هم پیرل شوي چې د مستریانو په کارونو کې به د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي او د ترمیم بهیر به لا چټک شي. راتلونکي کال ته خو مو پلان انشاءالله دغه دی چې دغه کوم ورکشاپونه چې دي د دغې دپاره بعضې د مشینري ته چې ضرورت دی، کوم ماشینونه چې د موټرو د ترمیم دپاره پکار کیږي هغه قرارداد انشاءالله شوی دی. هغه ماشینونه چې موږ اکمال کو نو انشاءالله د مجاهدینو د موټرو جوړول به په ډیره چټکۍ سره ترسره کیږي. هغه په پلان کې نیول شوي دي انشاءالله چې صرف هغه ماشینونه اکمال شي او موږ د خپل ورکشاپونه ورباندې منظم کړو. دغه راز د یاد لیوا په مرکزي ورکشاپ کې هم سلګونه نور وسایط ترمیم شوي او ګڼ شمېر موټرو ته اړینې پرزې برابر شوي دي چې ډېر ژر به بشپړ ترمیم او خپل مربوطه ادارو ته وسپارل شي. ورکشاپ مرکزی قبلا به نام لیمون یاد میشد، فعلا به نام ورکشاپ مرکزی است، تحت اثر قماندانی عمومی حمایوی و ریاست عمومی لوجستیک فعالیت میکنه و فعالیت ما هم ترمیم وسایط نظامی است که رنجر و افرس و تانگ و انترنشنل
این وسایط ما ترمیم میکنیم. توسط مستریات تقریبا 400 نفر مستری اینجا کار میکنن و وسایط ترمیم میکنیم. و در این اواخر که با تاکید اجرا موین صاحب تامینات که پرزه بر ما البته خریداری کردن از بازار آزاد یا خریداری کردن از دیپو ما مکمل کردن بر ما تقریبا بیش از 200 اراده وسایط خیفه که رنجر و افرس و وسایط خرد میشه تیز رفتار میشه اینا ما ترمیم کردیم. اکثریتش 115 ارادهش ترمیم کردیم که مکمل 115 اراده وسایط تیز رفتار ترمیم شده و تقریبا 150 اراده وسایط رنجر و افرس و وسایط خرد که اکثریت پرزجاتش که بر ما اکمال شد ما تطبیق کردیم برش اضافه کردیم و به بعضی پرزجات اندک نیاز دارن که او را هم مقامات امروی ما وعده کردن که پرزجات ما ارسال میکنن. ما انشالله به زودترین فرصت وسایط باقی مانده خیفه را که ما خیفه میگیم برش وسایط خرد ایرم ترمیم میکنیم و از وسایط ثقیلی ما که شامل تانگ عامه میشه و وسایط اینترنشنال میشه که باربری میباشه اکثریتشان دیگه وسایط ترانزیت است. از جمله از او وسایط تقریبا 71 اراده وسایطش به ما پرزیش اکمال شده بود برای 71 ارادهش که تقریبا 45 ارادهش ما تکمیل کردیم ترمیم کردیم و به قطارش خارج کردیم به قطارش رفته. سربیره پردې په همدې ورکشاپ کې سلګونه میله بېلابېلې وسلې هم ترمیم او بیرته فعالې شوي دي. اسلحو په بحث کې هم د کوم قطعات او جزتمونو کې چې اسلحې ترمیم ته ضرورت لري هغه موږ ته راوړي او دوی ته هغه اسلحې بیرته ترمیم کیږي او مجاهدینو د خدمت لپاره وړاندې کیږي. الحمدلله په تیر کال کې 800-900 میله پورې به موږ ټولې اسلحې د مجاهدینو لپاره ترمیم کړي وي او د دوی د خدمت لپاره مو وړاندې کړي دي. د مسؤلینو په خبره په دغو ورکشاپونو کې هر ورځ په اوسط ډول له 40 څخه تر 50 پورې هاموی انټرنیشنل رینجر او نور بېلابېل نظامي وسایط ترمیم او فعالیږي چې وروسته خپلو اړوند قطعاتو ته سپارل کیږي.